بسم الله الرحمن الرحيم. قوله فمنات تعلقها الى اخره حاشیه منهیه ده. شارح قاضی وی په منهیه کې اعلم ان للعلم معنیین. غرض د شارح قاضی په دې عبارت سره د فدی اعتراض ده. حاصل اعتراض ده چې تعال تویل فمنات تعلقها الاجمالي البسيط هو ذاته تعالى وتعلقها التفصيلي هو وجودها له. د دې عبارت نه معلومه شو چې علم د الله تعالی په صور او د ممکناتو باندې دوه علم دي. یو علم اجمالی دی او بل علم تفصیلی دی. علم اجمالی هغه عین ذات د الله تعالی ده او علم تفصیلی هغه د صور د ممکناتو دي. علم تفصیلی صور د ممکناتو دي. په دې باندې پوهیږي هغه صور د ممکنات چې هغه حاضر دي چاته الله تعالی. نو علم د الله تعالی چې په صور د ممکناتو باندې دوه قسم شو، یو اجمالی او بل تفصیلی. نو علم خو مبدا د انکشاف او علت د انکشاف د شی وی کنه. انکشاف او وضاحت د اشیاء په څه سر راځي؟ په علم سر راځي. نو چې علم مبدا د انکشاف او سبب او علت د انکشاف ده او په صور د ممکناتو باندې د الله تعالی علم دوه شو، نو دا خو لازم شو توارد د علتین په معلول واحده باندې. معلول واحده د صور د ممکنات او علتین دوه شو. ولی هر علم علت ده کنه د انکشاف. په اعتراض باندې پوښ ور باندې. نو دای جواب کې حاصل د جواب دا د چګوره علم چې ده کنه دا دوه قسمه ده. یو علم اجمالی ده او بل علم تفصیلی ده. دغه علم اجمالی مبدا د انکشاف ده. دا علم اجمالی سبب د انکشاف د اشیاء ده. دا علت د انکشاف د اشیاء ده. علم تفصیلی دا مبدا او سبب او علت د انکشاف نه ده، بلکې دا شرط د انکشاف ده. دا شرط د چا ده؟ انکشاف ده. مبدا د انکشاف هغه علم اجمالی دی چې هغه عین دی د ذات د الله تعالی سره، او دغه علم تفصیلی چې هغه عین وجود د صور او د ممکناتو ده. دا شرط د انکشاف. د انکشاف د لپاره دا شرط چې د صور د ممکنات به وي، دا به حاضری الله تعالی. په دې باندې پوهیږي. نو توارد د علتین په معلول واحد باندې نه راځي، بلکې توارد د علت واحده راغی په معلول باندې. سر په خلاص ان شاء الله. نو دی وی علم پوښه چې ان للعلم معنیین. د علم د پاره دوه معناګانې دي. اجمالی یو اجمالی معنا ده وهو دغه علم اجمالی العلم الحقیقی، یعنی مبدا الذي علم حقیقی به الانکشاف، چې په د سره چی راځي، یعنی دا مبدا د انکشاف او سبب د انکشاف ده. او هو دغه علم حقیقی په واجب تعالی کې عین ذاته، عین د ذات د الله تعالی سره. او تفصیل او بل چې او تفصیلی بل تفصیلی نه، او هو دغه علم تفصیلی وجود د شی معلومه للعالم ده. ورسېږي دا یعنی دا عین هغه شی معلومه ده، دا عین هغه صور ده ممکنات دي لکال ته منګو ویلې. ها دلته وشکال پیدا کیږي ته وای چې ان للعلم معنیین، د علم دوه معناګانې دي. نو معترض وای کنه چې ته وای د علم دوه معناګانې دي. د علم خو یو بل معنا هم شته چې تعبیر ورنه په فارسی کې په دانستان سره کیږي. نو هغه خو بدی کې نشته کنه. ولی دا خو ته وای چې علم اجمالی دی چې هغه عین دی د ذات د الله تعالی سره، او بل علم تفصیلی دی چې هغه عین شی معلومه ده. نو هغه علم په معنا لغوي معنا مصدری سره چې تعبیر ورنه په فارسی کې په دانستان سره کیږي، هغه په دې کې داخل نه. نو حصر د علم باطل شو کنه په معنیینو کې. نو د علم د پاره دریمه معنا شو کنه شو. نو ته څنګه وای چې د علم د پاره معنیین دي؟ اشکال باندې پوهیږي. نو ته به جواب وکړي چې مولا صاحب مراد دلته د علم نه علم حقیقی ده، او هغه علم چې تعبیر ورنه په فارسی کې په دانستان سره کیږي هغه معنا مصدری انتزاعی ده. علم حقیقی کوم علم ته وای؟ علم حقیقی هغه علم ده چې هغه دخیل وي په تصور اجمالی یا تفصیلی کې، چې هغه دخیل وي په تصور اجمالی یا پچا کې په تفصیلی کې. نو تصور اجمالی یا تفصیلی کې چې دخیل وي هغه دغه دوه معناګانې دي، چې یو مبدا د انکشاف علم اجمالی او کنه د عین ذات د الله تعالی چې دی کنه د علم حاصل د لره دی کنه. علم حاصل دی چا لره؟ د لره. نو په تصور اجمالی کې دخیل کنه دی، او تصور تفصیلی چې هغه عین هغه شی معلومه ده. نو دغه شی معلومه په تصور تفصیلی کې داخل شو کنه شو، او باقی پاتې شو علم په معنا مصدری سره چې تعبیر ورنه په دانستان سره کیږي. اخو معنا لغوي د صلاح هغه په تصور کې داخله نه ده. مناسبه ما ته وګوره په ممکن کې به جوړ کو ممکن باندې خو شرح صدر کیږي رسو روان دي. منګ وایو کنه چې علم د زما وستا
په غیر باندې، یعنی علم زما او ستا په ممکناتو باندې، په تا باندې، په ده باندې، په ده باندې. دلته یو علم اجمالی دی او بل علم تفصیلی دی. په دې کې درې قوله دي را روان دي، درې قوله پکې دي کنه، چې علم اجمالی څه شی دی او علم تفصیلی هغه څه شی ده. نو خو بهرحال یو قول پکې دا ده، یو قول پکې دا ده، مشهور قول دا ده چې هغه صورت علمی چې ما ستا تصور کو، ستا هغه صورت ما په ذهن کې حاصل شو، همدغه صورت چې دا علم اجمالیم ده او دا علم تفصیلیم ده. خو د دې حیثیت نه خو په مرتبه د من حيث القيام بذهن کې علم اجمالی ده او په مرتبه د من حيث هي کې تفصیل پکې کو علم تفصیلی ده. نو خو بهرحال که علم اجمالی ده او که علم تفصیلی ده په تصور کې داخل نه کنه ده او کنه دا صورت حصول صورت دا د علم تصور ده کنه ټیک. او دغه معنا مصدری چې هغه تعبیر ورنه په فارسی کې په دانستان سره کې یا په تصور کې داخل نه یا متصور ده یا د تصور کیږي یا په د سره تصور کیږي. ها نه پوښوي. او بل چې د علم تفصیلی ده، وهو د علم تفصیلی وجود الشیء المعلوم للعالم، هغه وجود د هغه شی معلومه للعالم. خدلته اشکال پیدا کیږي چې علم تفصیلی خو وجود د شی معلومه نه ده، بلکې علم تفصیلی عین شی معلومه ده. علم تفصیلی عین شی معلومه ده. نو ته به جواب وکي چې دا بنا ده په مذهب د اشاعره باندې. اشاعره وایي کنه چې وجود د شی عین وي د شی سره، وجود د شی عین وي د شی سره. نو دا اضافت د وجود شي ته دا اضافت بیانی ده. نو وجود او شی یو شو کنه. علم تفصیلی چې هغه وجود ده، هغه وجود څه شی دی چې هغه شی معلومه ده. نو علم تفصیلی عین شی معلومه شو کنه ٹھیک ده. او یا بنا ده په مذهب د جمهور باندې، د جمهور متکلمین رای دار چې وجود د شی عین نه دی د شی سره، وجود د شی عین نه دی د شی سره بلکې زائد دی په شی باندې. نو بیا به څنګه توجیه کې، بیا به داسې کې ورته دا وجود مصدر مبني للمفعول او د اضافت چې دا د قبیله د اضافت د صفت نه موصوف ده. نو داسې بشي. و علم تفصیلی هغه وجود الشی، هغه شی موجوده المعلومه، هغه شی موجوده المعلومه. پوښ الخيره. وما هو صفه الكمال هو الاول. نو علم دوه قسم شو کنه، یو علم اجمالی ده او بل علم تفصیلی ده. اوس په دې باندې اشکال پیدا کیږي. غرض د شارح چې د دفع دی اعتراض ده، حاصل اعتراض ده ته وې کنه بل علم تفصیلی ده چې هغه عین شی معلومه ده، چې هغه عین ده د چا سره، د شی معلومه سره. نو چې کله علم تفصیلی په صور د ممکنات باندې هغه عین د صور د ممکنات شو کنه، نو بیا خو چې کله د ممکنات موجود نه وي نو په هغه وخت کې الله تعالی له علم را نه غي کنه علم تفصیلی. په هغه وخت کې چې ممکنات موجود نه وو نو په هغه وخت کې الله تعالی له علم راغی نه کنه، ممکنات نشته نو خو علم هم نشته. علم تفصیلی خو عین دی کنه د ممکنات سره، چې ممکنات نشته نو دی جواب کوي. او خلو د الله تعالی د علم نه دا خو جایز نه دی کنه، ځکه علم خو د الله تعالی شی دی، صفت کمال ده. نو دی جواب کوي چې مولا سم علم دوه قسمه دی، علم اجمالی، علم تفصیلی. او علم تفصیلی دا عین دی د شی معلومه سره، او علم تفصیلی چې دا صفت د کمال نه دی د الله پاک، صفت د کمال هغه علم اجمالی ده او هغه عین دی د ذات د الله تعالی سره، هغه عین دی د ذات د الله. وما هو هغه علم چې هغه صفت د کمال هو الاول ده، هغه شی ده اول ده. والمشهور ان الثاني هو الاول. دا دفعه دی اشکال ده، دا اعتراض په طریقې د استفسار سره ده. چا سره ده؟ معترض پوښتنه کوي چې علم د الله تعالی چې دا خود دوه قسم شو، یو علم اجمالی دی بل علم تفصیلی دی. علم اجمالی چې دا عین دی د ذات د الله تعالی سره، او علم تفصیلی دا عین دی د غشی معلومه سره. اوس تاسو پوښتنه کوم، علم زما او ستا په دې ممکناتو باندې، علم زما او ستا په دې غیر باندې، دلته علم اجمالی څه دی او علم تفصیلی څه دی؟ په دې باندې ورسېدي. نو دې کې درې قول دي. څو قول دي؟ درې قول دي. مشهور قول دا ده چې دغه صورت حاصله من الشیء عند العقل دا هم علم اجمالی ده او هم علم تفصیلی ده. خو په مرتبه د من حيث القيام کې، په مرتبه د من حيث القيام بالذهن کې دا علم اجمالی ده. مرتبه د قیام بالذهن تاسو سلم کې ویل ده، مرتبه د قیام بالذهن څه ده؟ مرتبه د قیام بالذهن هغه ترتب د آثارو ده چې هغه انکشاف د معلوم ده. یعنی دا معنی دغه صورت حاصله د دې حیثیت نه چې قائم دی تر ذهن پورې. څه مطلب د دې حیثیت نه چې قائم دی تر ذهن پورې؟ یعنی اثر ور باندې مرتب د چې انکشاف د معلوم، دا علم اجمالی ده ٹھیک ده. او هم دغه صورت په مرتبه د من حیث هي کې، یعنی قطع نظر د دینه
چې اثر ور باندې مرتب دی کنه دا به علم تفصیلی ده دا چیرې پوښول خیره مطلب باندې پوښوي دا مشهور دی والمشهور دا چې ان الثاني یعنی علم تفصیلی هو الاول اغا عین اغا علم اجمالی دی فی علمنا بالاشیاء الغائبه عنا په علم زمون کې پاغ اشیاء باندې چې غایب دي زمون نه یعنی علم زمون په ممکنات او پاغ یارو باندې ٹھیک دی کنه علم په خپل نفس او په صفات انضمامیه باندې خو حضوری دی کنه پوښول خیره دا څوم قول دا یو قول شوخه دویم قول چې دا د سید زاهد ده دویم قول د سید زاهد ده هغه دا ده چې علم اجمالی هغه حالت ادراکی ده او علم تفصیلی هغه صورت حاضره عند العالم ده پوښ نو بیا چې کنه مغایرت ذاتی راغی ښه بیا چې راغی مغایرت ذاتی راغی وقیل چا ویلی چې نه هي چې دا د علم حقیقي چې هغه حالت ادراکی ده لاندې ناکید لیکلی و علم حقیقي بالاشیاء الغائبه عنا و تانیث ضمیر په اعتبار د خبر سره دی ځکه حالت چې ده عبید الله مولوی سپرات کله و دې توجیه ته ضرورت نشته ځکه د صفت اطلاق هم د په علم باندې مخ کې کړي کنه و ما هو صفت الکمال نو دا هي ضمیر چې کنه هغه علم تراجی د په تعویل له صفت سره په تعویل له چا سره صفت سره په دې باندې رسید ان شاء الله سر دې پخلا شو ناکید څه ویل دي وای دا هي ضمیر خو علم حقیقي تراجی ده خو علم خو مذکر دی کنه نو دا هي ضمیر مؤنث ته دا تانیث ضمیر په اعتبار د چا سره دی خبر سره عبید الله مولوی سوی وی دی توجیه ته حاجت نشته ځکه شارح هغه و ما هو صفت الکمال کې د صفت اطلاق په علم باندې کړی دی نو ارجاع د ضمیر د مؤنث کیږي کنه علم ته او ته په دې باندې ته د باندې مراد وکوه چې ستاسو توجیه ته ضرورت نشته ده ځکه شرقیت کې راځي حقائق الاشیاء ثابته والعلم بها متحقق هغه ځکه نبراس لیکلی وي بها کې د ضمیر ثبوت الاشیاء تراجی ده او دا بها ضمیر ثبوت الاشیاء تراجی ده او کته چې ثبوت چې دا خو مذکر ده ځکه دا تا چې دا خو لام کلمه ده دا خو علامه د تانیث نه ده نو د مؤنث ضمیر ورته څنګه راجی شو و علم چې ثبوت چې کنه دا مصدر ده او مصدر کې تذکیر تانیث واړه یو برابر دي مصدر کې تذکیر تانیث واړه یو برابر دي پوه شو باندې ها والحق ان عقولنا دا دریم قول دی دا څه دی دریم قول دی دریم قول دا ده چې علم اجمالی هغه نفس ناطقه ده هغه څه شی دی نفس ناطقه ده او علم تفصیلی هغه صورت حاضره عنده ده علم تفصیلی هغه صورت حاضره عنده ده پوه شو باندې نو مبدا د انکشاف همدغه نفس ناطقه والحق دار چې ان عقولنا نورانیه عقول زمون نورانی دي نفوس مراد دي خاص شی مراد دي نفوس دا نورانی دي ولی نورانی دي من حيث التجرد بها من حيث التجرد د حیثیت د شانه نورانی دي کنه ولی مادي دي نه مادي ظلمانی وی کنه او مجرد څه شی وی نورانی وی دا من حيث التجرد چې دا د فدی اعتراض ده حاصل اعتراض ده معترض وی چې تو عقولنا نورانیه نو عقولنا څنګه نورانیه ځکه عقول چې دا خو ممکنات دي کنه او نورانی خو واجبي نورانی چی وی واجبي نو دی جواب کوي چې نه مدار د نورانیت دا په وجوب او امکان باندې نه ده بلکې مدار د نورانیت په تجرد باندې ده په تجرد عن الماده باندې او نفس ناطقم چې ده مجرد عن الماده ده کنه ده عقول زمون نورانی دي من حيث التجرد خاب بها ينكشف الاشياء عند وجودها له په سبب د دې عقول سره انکشاف د اشیاء راځي نه نو مبدا الانکشاف شو کنه شو مبدا الانکشاف شو کنه بها په سبب د دې عقول سره ينكشف الاشیاء انکشاف د چا راځي اشیاء راځي ها په سبب د دې عقول سره انکشاف د اشیاء راځي عند وجودها له بالانتباع په وخت د وجود د دې اشیاء کې له د عقول نورانیه ولرا بالانتباع په نقش کېدل سره یعنی چې کله تصور وکي چې کله چې وکي چې تصور وکي خدا اشیاء چې مرتسم او منقش شو کنه په ذهن کې په دې باندې ورسېدي عند وجودها لها بالانتباع دا دفع دی اعتراض ده حاصل اعتراض دا ته چې علم زمون په اغیار باندې علم اجمالی مبدا د انکشاف په کې د عقل نورانی د نفس ناطقه ده ټیک ده کنه او دا مبدا د انکشاف ده دا علت او سبب د انکشاف ده نو بیا خو په کار ده چې دغه عقل نورانی او دغه نفس ناطقه
په مرتبه د عقل حیولانی کې باید مبدا د انکشاف شي. د عقل څو مرتبه دي؟ 4 مرتبه دي. عقل حیولانی، عقل بالفعل، عقل بالملکه، عقل مستفاد یا عقل کامل. ما بار بار د تویلی تشریح ته ضرورت نشته. فقط د عقل نورانی مرتبه د عقل نورانی کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي نو د عقل حیولانی ده. دا چیرې عقل حیولانی په دې باندې رسېږي سر په خلاصيږي. دا چې عقل حیولانی ولې ورته وي دا مې درته ویلي دي. نو نفس ناطقه او عقل حیولانی خو چې کله ماشوم د مور په ګیډه کې ویل تم شته دی او حالانکه په هغه وخت کې دا عقل او دغه نفس ناطقه مبدا د انکشاف ده نه. نو دی وی نه، دغه نفس ناطقه او عقل نورانی دا مبدا د انکشاف ده، خو یو شرط لري. شی لري؟ یو شرط لري. هغه شرط څه شی دی؟ هغه وجود د دې اشیاء دی په دې نفس ناطقه او په دغه عقل نورانی کې بالانتباه. چې کله دای تصور وکړي نو دغه اشیاء چې د مناقش او مرتسم شي په دکې نو بیا چې دا مبدا د انکشاف ده. او عقل په مرتبه د عقل حیولانی کې هغه تصور د اشیاء وکړي. کما انها منکشفه عنده تعالی، لکه څنګه چې دغه اشیاء منکشف دي الله تعالی ته لوجودها له، لوجد وجود د دې اشیاءونه الله لره، لوجد حضور د دې اشیاءونه الله لره عز اسمه چې غالب دی نوم هغه وجود بالمعلولیت ته کنه. ولی اشیاء معلول د چاري د الله دي. په دې باندې ورسېد ان شاء الله نو سره شه. نو دی وی کنه فمنات انکشاف الاشیاء، مبدا د انکشاف د اشیاء په واجب تعالی او په ممکن کې نفس وجود د عالم نورانی دی. هغه نفس وجود د چا ده؟ چې په ممکن کې نفس ناطقه ده او په واجب تعالی کې ذات د چا ده؟ الله تعالی ده. لا غیره، غیر د عالم نورانی نه. نو فعلمه تعالی لذاته، نو علم د الله تعالی په خپل ذات او په غیر باندې نفس ذات د الله تعالی ده. هغه مبدا د انکشاف او هو دغه نفس ذات د الله تعالی وجود بحت، دا صرف وجود دی. صرف وجود دی. ولی ځکه د شارح قاضی را ادا ده کنه چې وجود چې دا منحصر دی په فرد واحده کې، وجود حقیقي چې هغه الله پاک دی. او دغه وجود چې دی کنه د ممکنات وجود الله تعالی کل عدم دی. د ممکنات وجود د الله تعالی وجود ته څه دی؟ کل عدم دی. کل عدم پوه شئ چې هغه وجود صرفه د نور حق ده. او علم د ممکن لذاته ولغیره، علم د ممکن په ذات او په غیر باندې هغه وجود د دې چا ده؟ وجود د دې ممکن د کوم وجود؟ النوري چې هغه څه ده؟ من حيث استناده. دا من حيث استناده چې ده دا دفع د اعتراض کا یا بیان د دې خبرې کا چې مبدا د انکشاف چې ده کنه هغه علم اجمالی ده او علم اجمالی چې دا عین ذات د الله تعالی ده، قید پکې نشته کنه. نو ته چې علم د ممکن په غیر باندې دلته مبدا د انکشاف د عقل نورانی او نفس ناطقه ده، دلته بم قید پکې نه وی کنه. نو دی وینا دلته قید شته من حيث استناده الیه تعالی، یعنی مبدا د انکشاف په علم د ممکن کې هغه ذات د ممکن ده، خو د دې حیثیت نه چې د دې ممکن د وجود نسبت چاته کیږي؟ الله ته کیږي. ٹھیک دی کنه. نو وجود د الله پاک وجود نورانی دی کنه. نو هغه نور په وجود د چا کې راغی؟ د نفس ناطقه کې. فتفکر فانه هو الحق، دا مذکور حق ده. لاندې ناقد لیکلی و ځکه نور د قمر د نفس مستفاد من نور شمس التوحید ده. نور د قمر د چا؟ د نفس ناطقه. یعنی نور د نفس ناطقه د دې استفاده د چا نه شوې ده؟ د نور د چا نه؟ د الله نه. ورسېږي. یعنی څه معنی؟ وجود د نفس وجود د ممکن دا د چا نه طرف نه دی؟ د الله د طرف نه دی. پوه شو ور باندې؟ بس دی کنه.